تشکر. در این قسمت از برنامه از قهار جان خواهش میکنم که صحبت بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. وای لنامې سره د ژاړم بې اختیاره، لنامې سره د ژاړم بې اختیاره، قندهاره قندهاره قندهاره. ملګرو که څه هم ما تر اوسه په سټیج باندې خبرې نه دي کړې او نه دومره شاید زه لیاقت لرم چې دومره تاسو مخکې خبرې وکړم، خو زه به دومره ووایم چې د جنرال صاحب مرګ موږ ته الګو شوله. دې نه مخکې به چې هر کس مړ شو که پښتون به مړ شو، ټول هغه کسان چې کوم خرج شوي وو هغوی به دا خوب شد گمش کړ که پښتون بود مرده، که به هزاره مړ شو پښتنو به ویلې هغه پښتانه نه چې کوم خرج شوي وو، ټول نه یادومه. پښتانه د افغانستان نفوس ده، هزاره د افغانستان نفوس ده، تاجک د افغانستان نفوس ده. هیڅ څوک نشي کولی چې په افغانستان کې کوم قوم حذف کړي، هیڅ څوک نشي کولی. نو چې پښتون به مړ شو ګمش کو، پښتون به خوب شد ګمړ شو، د هزاره به چې مړ شو ده ښه وشول چې هزاره مړ شو. نو د جنرال صاحب رازق مرګ، د قهرمان مرګ موږ ته دا وښودله چې افغانستان کې ټول قومونه ورونه دي، په افغانستان کې ټول قومونه افغانان دي. دا چې یو راځي د ایران ګوډاګی یا د پاکستان ګوډاګی راځي موږ مسجد کې انتحاري کوي یا په جنازه کې انتحاري کوي یا په ښارونو کې انتحاري کوي، هغه افغان نه ده. نو زه ډېر خوشحاله یم چې تاسو دلته راغلي یاستئ، د هرې ژبې، د هر سم، د هر ولایت، د هر ولسوالۍ خلک او په شریکه باندې دغه غم موږ لمانځو. نو تاسو ټولو څخه ډېره ډېره مننه. زه به تاسو وخت نه نیسم، نور مشران دلته دي هغوی به خبرې وکړي. نو بیا هم تاسو ټولو څخه مننه چې موږ سره په دې غمرازۍ کې قندهار سره په دې غمرازۍ کې خپل غم شریک کړو. ډېره ډېره مننه.